د پاکستان مشهور بالر محمد عامر په دې باوري دی چې د پاکستان لوبډله په شلوريزو لوبو کې تر ټولو پیاوړې لوبډله ده او دا سوال نه پیدا کیږي چې سکل نړیوال شلوريز جام د پاکستان ونه ګټي. محمد عامر چې له څلور کلن تقاعد څخه بیرته راستون شوی او پرون د نیوزیلند پر وړاندې خځلې دلې دی له دغه لوبې وروسته یې یاد څرګندونې کړې دي. پرون پاکستان د نیوزیلند کمزوري لوبډلې ته ډېر په اسانۍ سره ماتې ورکړه چې محمد عامر هم پکې د 14 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي آوټ کړل. له لوبې وروسته د خبرو پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې محمد عامر ویل چې د پاکستان لوبډله اوس په شلوريزو لوبو کې تر نورو ټولو لوبډلو پیاوړې ده او باوري ده چې سږکال به نړیوال شلوريز جام پاکستان وګټي. آیا تاسو هم دا فکر کوئ چې د پاکستان لوبډله په شلوريزو لوبو کې تر ټولو پیاوړې ده او آیا دا به امکان ولري چې نړیوال شلوريز جام پاکستان وګټي؟ د تیر نړیوال جام نه مخکې پاکستاني لوبغاړو او لوبډل مشر ورته څرګندونې درلودې، وروسته بیا پاکستان بل پړاو ته هم لار ونه موندله. همداراز د پاکستان لوبډله د ICC په درجه بندۍ کې 15مه لوبډله ده. د پاکستان محمد عامر چې یو مهال په لوبه کې د فساد لامل له بندیزونو سره هم مخ شوی و، اوس ورته نه یوازې دا چې پاکستاني مینوال ډېر هیلهمند دي بلکې هغه هم ډېر هیلهمند دی چې دا ځل به ښې لوبې کوي او پاکستان ته به شلوريز جام ګټي.